کافرون مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 109 سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 6 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. وای چې ای کافرانو زه د هغو عبادت نه کوم چې تاسې عبادت کوئ او نه تاسې د هغه عبادت کوونکي یاست چې زه عبادت کوم. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. او نه هم زه هیڅکله د هغو عبادت کوونکی یم چې تاسې عبادت کړی دی او نه تاسې د هغه عبادت کوونکي یاست چې زه عبادت کوم. لکم دینکم ولی دین. ستاسې لپاره ستاسې دین دی او زما لپاره زما دین. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.